حضور علیہ السلام فرمائے حدیث تے دری خبر زان کے پیدا کے دا دری صفات زان کے پیدا کے زمائی دا اللہ پر ذات قسمی دا حضور علیہ السلام دا حدیث پرانا کے تویم تب دنیا کے گردے او تب دا جنت کے روانے گردے با دنیا کے ہی با جنت کی حضور علیہ السلام فرمائی سویل من قطعکا تعلق جوڑاوا اگر چاسر چتا سر تعلق کٹ کئی تا تعلق اب کٹ کئی تا تعلق جوڑاوا سویل من قطعکا تعلق جوڑ کا اگر چاسر چتا سر تعلق کٹ کی بل تل من قطعکا اور وعفو من ظلمکا عفو درگزر کا آگا چاہتا چتا بانی ظلموں کی تا سر زیدیوں کی طاقت عفو کا وعد من حرم کا او ورکڑا کا وحاگا چاہتا چتا تا ندر کئی یو انسان تالا ندر کئی تاغلا ورکڑا کا دا دری صفات زان کے پیدا کا گردے با دنیا کی او یہ با پا جنت کی دا دنیا با اللہ جل شانہو تا دا پارا جنت کو گردے نو دایو صفت نن زان سروالے چی عفو معافی درگزر دا زن کے پیدا کی دا بدل سوچ مگوا دا انتقام سوچ مگوا دا عفو دا درگزر سوچ کوا کل چھتا دا اللہ دا مخلوق نا عفو کے دا اللہ دا مخلوق دا حقوق و خیال ساتی اللہ با نا عفو کی مولانا بیزگر سے عبداللہ قبر دنوں نے ڈکی یو عجیبہ خبر کرے وا وہ یو عالم مولانا عبد المعبود سے غالباً 135 سال دا عمر وی زما اور سره ملاقات شو کہ ملاقات میں زور شو ضعیف کمزور وی ماته نه د مولانا الیاس رحمت الله علیه چې کوم د دعوت او د تبلیغ باندې دی وی ماته نه داغه د علم تاسو کو داغه د اخلاق او یره مولانا الیاس رحمت الله علیه څنګه انسان نو سترګو کیو خلاله سترګو کیو خلاله ماته وی چې بچي د مولانا الیاس علم پریدا چاگل اللہ کم علم ورکڑی واپریدا آتا نشم بیانو لے اخلاق دا سیو یو زلی یو طالب پا سبق باندے نپوئی دا نو مسواک ور سر پروتو طالب پا مسواک باندے پا دے پوزا دا سیو طالب پا مسواک باندے پا پوزا ہوالو اسم گوئی کنا ضرب السبیان کا سقی البستان وحل دا معشومانو دا سی لگا باغ لوبو ورکول مونږ چې دا ماشومان په سبق باندې وو دوی سره زمونږ دشمنی نه او مونږ د دوی د مستقبل لپاره او بیا د نن زمانه ماشومان قسم په خدای کې چوکا در سره نه وکنه او ستري سترګې په لږ چې ولادت په سر بدل سوريږي نن زمانه خو د موبایل او د رڼا د بجلی د رڼا پیدا ماشومان دي قسم په خدای کې سترګو کې دومره حیاوي د استاد نه د استاد خدا او بس ډنډې او چوکې نه یری بہرحال مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ معشوم پا مسواک پا پوزا ہوالو وی سبق نا پاسے دو او سبق چوٹی شوا نوی داغا معشوم کمرے تا ورگے کم مدرسہ کے جا معشوم کمرے تا ورگے او داغا نے مافیو غختا بے بچے مال مافیو کا تا پا سبق نبے دے ما چکم دے پا پوزا بانے پا مسواک ہوالی ما تا مافیو کا وی اگا پا جڑا شو حضرت دا صدانا خبر خونے دا تا زما استاد زستا شاگردم تازه په مسواک باندې په پوزه ما معاف کړي وی چې ما سوتن شو ما پس راغی مولانا الیاس رحمت الله علیه ما پس راغی مولانا عبد المعبود سے وی ما پس راغی او اراده وی چې تر سره جرګل ارشا الله تر سره جرګل ارشا چې په دې طالب باندې جرګو کو چې ما د زړه نه معاف کی زګه کله قیامت ورځ باندې الله جل شانه مانا درې مسواک د گزار تاسو کی سبقو ته جواب ور نن مونږه زما عزت مندو په جبو باندې خلکو له داغونه ورکو په لاسونو باندې خلکو له داغونه ورکو مونږ د خلکو بی عزتیان کو مونږ خلکو پسې درامې کو خلکو پسې کم دی څه نه کو دا سوچ نه راځي دا تصور نه راځي چې د قیامت پر ورځ به سکو مانه به الله دې تاسو کی زبر جواب بیا زما عزت مندو تاسو ګورئ یو بل سره ګوانډیان یو بل سره هغه چې کم دی په معمولی خبرو باندې د یو بل بی عزتیانې یو بل پسې خبرې کله علاقه جمعات یو جمعات کې وای
यो महल्ले की बोसीगी यो बर सर बजे कम दे मड़े जुमदे न की ताल्लुकात में सर दे दे पारा दमाई दत मंदो दादा हिम्मत का रुन दी दादरे खबर जान सरा याद उसाते जो हुजूर अलैहि सलाम फरमाए सिल मन कताका वाती मन हरमका वाफु मन ज़लमका दादरी खबरे दा सिफात जान के पैदा के जमायद अल्लाह पर ज़ात कसमी जो तब दुनिया की और गर्दे पर जन्नत की।